د دې اونۍ هشتاګ په همدې موضوع راڅرخوو. هر هیواد د استخباراتي قوه لري، خو د افغانستان اسلامي امارت د استخباراتي قوه د پورتنیو ځانګړنو سربیره نورې ځانګړنې هم لري. د نمونې په توګه یې یو څو ځانګړنې یادوو. لومړی د جي ډي آی مهمه او اساسي ځانګړنه دا ده چې د الله جل جلاله استخباراتو د اوږو ملایکانو ته تسلیم دي. د دوی په قانون کې کرام الکاتبین نادیده نه دي ګڼل شوي. دوی ته ویل شوي چې د هیڅ چا او هیڅ مصلحت لپاره د الله جل جلاله له مقرراتو تیری مه کوئ. دویم، د جي ډي آی دوهمه ځانګړنه دا ده چې لکه نورې استخباراتي شبکې د مصلحت لپاره خپل ملګري نه وژني. خپل وژل د الله جل جلاله نه د بغاوت ترڅنګ د ضعف ښکارندوی ده. د جي ډي آی روحیه هیڅکله دغومره ذلت نه مني. دریم، د جي ډي آی دریمه ځانګړنه دا ده چې وعدې ته ژمن دي. د نورو په څیر په قانون کې وعده خلافي نه لري. وعده خلافي د منافق یعنی ضعف انسان عادت ده. خو جي ډي آی چې قوي روحیه لري هم داسې قوي مقررات هم لري. ضعیف خصلت نه خوښوي. څلورم، د جي ډي آی ځانګړنه دا ده چې د پردیو مرتزقه او روزل شوي پکې نشته. ګډوډ نه دي، یوازې د یو ملت، یو دین، یوې عقیدې، یو هدف، یوې انګیزې څښتنان دي، بلکې رښتیني مؤمنان او د یو بدن غړي دي. د یو درد د ټولو درد ده، بلکې ځانونه د ملت د یو څه په درد مسؤل ګڼي. همدغه ایماني انګیزه او د اسلافو توصیه ده. پنځم، جي ډي آی ځانګړنه دا ده چې د ضعف لاسنیوی کوي، خو د ظالم لاس غوڅوي. له دښمن سره دښمني کوي، خو چې دښمن یې له برمه پریوزي بیا ورسره انساني رښتیا پالي. شفقت کوي او د الله جل جلاله د مخلوق په سترګه ورته ګوري. له وهلو ځورولو یې لاس اخلي، زخم یې پټي کوي. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو دښمن ته تر رکوع کولو الله ته سجده خوښه کړه، نو الله تعالی جل جلاله ورته داسې لښکرې راوستلې چې د دوی په خیال کې هم نه وې.